الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا د سوالات و جواباتو دا نهم نشست شروع کو او بدی کې به د هغه سوالونو جوابونو ورکو کوم چې زموږ نه شوي دي، او حتی الوسه به کوشش کوو چې د هر رور او خور سوال ته جواب ملو شي او جواب هم تسلی بخش د قرآن او د حدیث په رڼا کې. د یو سوال یو ورور کړی دی چې کله د قیامت په ورځ تله ولګي د اعمالو د تللو دپاره، نو چې په هغې کې نیکیانې او بدیانې یو شان شي په وزن کې، نو بیا به څه کېږي؟ الجواب بالله التوفیق. زمونږ مسلمانانو په دې باندې ایمان دی چې د قیامت په ورځ به تله لګي د اعمالو د تللو دپاره، او هغه حقیقي تله ده، او څومره چې شریعت موږ خبر کړي و دومره بیانو. اعمال به هم تللی کېږي او دغه بدنونه به هم تللی کېږي. اعمال تلل خو واضحه ده، بدنونه به تللی کېږي. لکه حدیث کې راځي چې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پنډۍ د قیامت پر ورځ په تله کې د جبل احد نه درنه ده. عملنامې به هم تللی کېږي. په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. یو سړی وایي چې اعمال به څنګه تللی کېږي، نو موږ وایو چې الله سبحانه وتعالی په هر څه باندې قادر دی. لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې دا مرګ به د یو ګډ په شکل کې راوړی شي د قیامت په ورځ، نو هم مرګ دی خو بیا هم د ګډ په شکل کې راوستی شي، نو الله قادر دی. اوس کوم څوک انکار کوي، نو دا به ډېر ضدي سړی چې دومره ټکنالوژي راووته، نو دا بعض د ټکنالوژۍ بندګي کوي او د ساینس بندګي کوي. نو چې ساینس یې مني به یې مني، نو مخکې دا پته به نه لګېده چې دا سیلۍ څومره تیزه ده، څومره ګرمه ده، څومره یخه ده، څنګه روانه ده. دا ټول اوس پته لګي. تبې ته وګوره، د تبې پته لګي چې دا څومره اندازه کې ده. نو دا د انسانانو دا شي نه جوړ کړي دي، نو بیا رب العالمین به څومره قادر باچا یې. د قیامت په ورځ چې تله ولګي، نو خلک به درې قسمه. اولنی قسم هغه دي چې د هغوی نیک اعمال به زورور وي په بدو اعمالو باندې، او دا هغه کامیاب مؤمنان دي چې رب العالمین په قرآن کې فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. د چا د نیکو اعمالو تلې چې درنې شوي، دا به کامیاب خلک. په سورة القارعه کې الله وایي فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. دی به په خوشحاله ژوند کې ژوند تېروي، هغه د جنت ژوند دی. د الله سبحانه وتعالی د مهرباني ته وګورئ، یعنې داسې نه دی چې د ټول اعمال نیک دي، بس نیک اعمال دي ورسره، خو نه، نیک اعمال یې زورور شي، بدو اعمال بد اعمال ورسره شتي، خو د الله مهرباني چې هغه بد اعمال هغه ورته وبخل. دویم قسم خلک هغه دي چې د هغوی بدیانې زورورې شي په نیکیانو باندې. دی که مسلماني او الله له عذاب ورکوي او عقیدې د توحیدي، نو جهنم ته به لاړ شي او د ګناهونو په اندازه باندې به دته عذاب میلاو شي، او بیا به واپس جنت ته راځي. نو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. او د چا د نیکو اعمالو تلې چې سپکې شوې، د بدیانو د درنې شوې، نو دوی به جهنم ته ځي. دریم قسم خلک هغه دي لکه مبارکې چې د ورور تپوس کړی د هغه دي چې نیکیانې او بدیانې یو شان شي، نو دوی اصحاب الاعراف دي. د جنت او د جهنم په منځ کې یو ځای دی، یو پرده ده چې په هغه ځای باندې به دوی ناستي. دوی ته به هم ګوري، هغوی ته به هم ګوري. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دوی خبره کړې ده وبینهما حجاب. د جهنم او د جنت په منځ کې یو پرده ده. وعلى الاعراف رجال، او په دې ځای باندې بس سړي به یعرفون کلا بسیماهم، هغوی به پېژني جهنمیان، پېژني به جنتیان، او تمه به ساتي وهم يطمعون، یعنی تمه به ساتي د جنت ته داخلېدو، او په آخر کې به الله سبحانه وتعالی جنت ته ننباسي. د الله سبحانه وتعالی دې مهربانۍ ته وګورئ
چې بدیانې او نیکیانې برابر شي نو بیا ولهم عذاب نه ورکوي. نو پکار دا چې موږ هم په ځان کې د صفت راولو او دا فایده د دې نه واخلئ چې کله یو انسان کې غلطیانې او ښه کارونه پکې وي نو په غلطیانو وله پرده رااچوه. داسې کې وګوره یعنې غلطیانې هم شتي، بدیانې هم شتي، نیکیانې هم شتي. هغه نیکیانې چې زورورې شي بدیانې وله الله ختمې کړه، بلکې دې ته وګوره چې بدیانې او نیکیانې یو شان دي بیا هم الله وله عذاب ورنه کړو. او دا انسانان څه ناشنا مزاج لري، که 100,000 نیکیانې دي ښه صفات دی او یو چې ته پکې بد صفت ولیدو نو بیا دغه ټول به دله سیند ته وزار کړي او دغه یو به یادوي چې هغه دا بد صفت دی. نه ده دا چل کړی و او ده دروغ ویلي و او ده دوکه راکړې وشو سی چل وشو. انسان دی کمزور دی. او دا خبره د حذیفه رضی الله عنه، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود او د نورو سلفونه دا ثابته د دین د مشرانو نه چې کومو خلکو چې د نیکیانو تلې او د بدیانو تله دا برابر شي نو دوی به په یو ځای باندې چې هغې ته اعراف وایي او دا به هم د دوی د همیشه د اوسېدو ځای نه وي، ځکه چې همیشه د اوسېدو ځای یا جهنم دی او یا جنت دی، درېیم ځای بل نشته، دا وختي تور دی او دوی به بیا د دې نه چېرته واوړي؟ جنت ته واوړي. الله سبحانه تعالی جنت زمونږ هم په نصیب کړي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زمونږ کور کې یو زنانه ده وي په هغې باندې پیریان دي نو هغه مونږ دمګر له بوتله نو هغه دغه زنانه کمیس غواړي چې زنانه کمیس وراوړي نو دا وله مونږ وړی شو که نه؟ الجواب بالله التوفیق چې دم اچول دا خو من حیث الاصل مشروع دي، په شریعت کې شتي. د هغې لپاره خپل آداب دي، شروط دي چې هغه مذهب په ځای بیان کړي چې دم کله په قرآن باندې یعنې قرآن وایي یا هغه دعاګانې وي چې د رسول صلی الله ثابتې دي، واضحه دعاګانې وایي او دا منتري منتري نه وایي او دا بنګ بنګ نه کوي او په پټ اواز نه یې لګیا. دا اکثر چې په پټ اواز لګي د کې مرض او دا چې منتري منتري وایي د کې بیماري. یو کس دم اچو زما په مخ کې یو کس باندې دم اچو نو په دې غوږ کې به ورته څه وي څه پوس ووس به یې کول چې ما به ورته وکتو د یو آیت یو ټوټه به یې داسې په تیزه ووایي یعنې چې زه دا ویم لګیا. نو ما هغه ته ویم ته دا په تیزه ولې نه وایې ټول؟ ته دلته په دې غوږ کې څه وایې؟ خو دا په تیزه وایه که نه چې موږ یې واورو، موږ به درنه طریقه مې زده کړو. بل صاحب دې خبرو به پوهېږو چې راته څه وایې. نه وایي د دې خاص طریقه ده. ما څه طریقه ده؟ دا طریقه چې کومه تا راویستې دا طریقه خو نشته. مطلب دا چې ته څه خباثت ته پکې شتي چې ته دا خبرې پټې دا منتري منتري ته وایې. زما د راضي کولو لپاره خوشحالولو لپاره به یو آیت یو ټوټه داسې په زور ووایې چې زه دی پکې واوري. نو دا دمګر چې دي ټول نه خو اکثر زمونږ په ملکونو کې دا بېدینه خلک دي، غلط عقیدو والا خلک دي، د دوی عقیدې نه معلومې، د دې دم نه تجارت جوړ کړی، په دې باندې پیسې ګټي، په دې باندې خپله دنیا روانه کړي، د الله نه به ګیره نه وي، د خلکو د عزت خیال نه ساتي. نو د دم اچول دا خو جهیز دي، خو غوره طریقه دا چې انسان په ځان باندې به خپله دم اچي. دا ښکلې طریقه ده. وایي جي موږ له اجازه چا راوستې ده؟ اجازې داسې شي الله اجازت ورکړی که دا غټه اجازه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړی که نه پلاني شیخ صاحب را کړی که یې د ځان سره دغه اجازه هسې شي اجازه مولوي صاحب او شیخ صاحب درکړی. الله موږ ته طریقه ښوولې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده. دغه قرآن دی، دغه دعاګانې، دغه اذکار دي، په ځان یې وایه، چوف کوئ، الله به درله شفا درکړي. بیا ښځو له پکار دا ده چې په خپلو ځانونو باندې په خپله دم اچي. که ضرورت ډېر شي نو بیا داسې یو زنانه دې وګوري چې هغه پوهه زنانو کې څوک نه، په محارمو کې دې څوک وګوري داسې سړي چې هغه دې لپاره محارمي که بیا هم ضرورت راشي او څوک نه وي او د یو عالم خوا له ځي چې د هغه عقیده برابري، د هغه پته لګي چې دا څه منهج ولې نه تللی شي، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې دا په پرده کې یوازې به د سړي سره نه کیني، هغه به د دې بدن سره لاس نه لګي، دا به ټول شروط دي. دا سړی چې کوم وي چې کمیس دې راوړي نو په ده کې ورانې شتې، کمیس څه ضرورت دی په دم اچولو کې؟ نه دا کوم خلک چې وي چې کمیس راوړئ، ویښته راوړئ، داخلي لباس راوړئ، که د سړي او که د ښځې. پلاني ټیم کې به
پلانې څاروی حلال کې، په پلانې علاقه کې به حلال کې، دا رنګ والا به راوړي او داسې دا خبره. دلته یو کس په یو باندې دم اچو دلته، نو بیا ورته دا خو ولوي دا د هغه وخته پورې کار نه کوي چې څوک پورې تا 3 چرګې نه راوړي کورنۍ تورې. نا غریب به په دې مزرو کې ګرځېدو د چرګې ګټې چې ورته راوړي هغه ښه مزدار پروګرام وکړو، ملګري ولم راوستو کورنۍ چرګې وخوړې. دلته کورنۍ چرګې خو نه ملګېږي په اسان، ده به کې کورنۍ وواړي. نو دا ټول یو لوبه داسې د چرګو سره څه کار دی. او د ماسپښین ټیم کې به 11 منګکان مړه کوي، ته به حیران شې چې دا څه قصه. نو د زنانه د لباس دا پټ ساتل پکار دي. او دې کې ته یو فایده ذکر کړم مخې ته راغله چې یو ټیلر یې سړی په ده باندې د ښځو جامې ګنډل څنګه دي. دا یو مسله دیني چې دې ته خلک سوچ نه کوي. دا خو حرام دي چې دا ښځه هلته لاړه شي لکه زموږ په دې ملکونو کې شتي او ناب تیلي او د اختر شپې دي او درز او دروز او پرده به لګېدلي د کپړو په دوکان کې دننه هلکې دې پرده کې څه دی. نو دې کې که زنانه راشي نو دننه دې سړي سره خبرې دا سړی چې ورسره دننه یې ده سره به څه کوې بهر غره. خو دا پرده چې نه وه ښه وه ځکه چې خبره واضحه ده د ښځې مخ کولولو ته څه ضرورت دی چې دا به کپړه ګوري لازم به دغه لرې کوي د بورقا یا د صادر دا به لرې کوي. نو دغه داسې دی لکه ته به وایې چې دا د دې ورور دی یا یې زوی دی یا یې پلار دی. د پردو بهر سړو نه مخ پټوه خو دوکان کې چې کوم دننه ناسي دا هېڅ خبره نه ده. دنه که بنګړي یې دنه که سامان ده دې کې ډېر غټ احتیاط پکار دی. دا بې احتیاطي موږ په مخه وایو موږ پښتانه غیرتیان او داسې او داسې چېرې دې خبرې ته سوچ کړی چې د زنانه چیز هم په مارکیټونو کې د عامه طریقه ده پرده لګېدلي او زنانه دننه کینی نو د مخ نه د ټوکې اوچت کړي او دغه ځوان شعر ورته کپړې ښیي. نه دا دی چې ورته ګوري دا ولې حلال دي جایز دی د لپاره. دا پرده چې نه وي نو ښه ده. دا پرده چې دی دا مورانې دی. دا پرده دې نه وي ښځه دې مخ نه ښکاره کوي لکه دلته چې بازار ته ښځه لاړې شي سامان دغه شان مخامخ ګوري او د کپړې وښیي که د خوښې شي والي نه یې خوښه شي. نه که داسې درځیانې چې د زنانو نه ناپلي بیا خو نه دي جایز. او که بغیر ناپ نه لکه کمیس ورسره بل لیږي چې دا کمیس دی او د دې کمیس په ناپ دې جوړ کړي نو بیا یې پرېښوده غوره دي. پرېښودی غوره دي. وجه دا ده او دا یو باریک وجه ده چې د زنانو لباس ته چې سړی وګوري نو شهوت پکې راژوندی کېږي. چې کله د لباس وایي چې د پلاني د ښځې کمیس دی د پلاني د ښځې کمیس دی نو دې هم په زړه کې څه سوچونه راځي د هغې د لاسه هم شهوت راوچتېږي. نو غوره دا دی چې زنانو لباس به څوک جوړوي زنانه دې جوړوي. واضح دا شو ضرور د سوال حاصل دا شو چې دا کم کس چې د زنانه کمیس غواړي چې کمیس راوړي نو په دې سړي کې څه چل دی او کمیس دې ولا نه وړي والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې ما وی د بعض تبلیغیانو نه دا اورېدلي دي چې د علم یوه مسله زده کول د 1000 رکعاتو نفلي لمونځ نه غوره دي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ اولنۍ مسله خو دا یاد ساتئ چې علم طلب کول د نفلي عبادت نه غوره دي کې څه شک نشته. ځکه اوس یو سړی لګیا نفلي عبادت کوي لکه نفل لمونځ کوي نفلي روجې نیسي او د دین نه نه خبر. او یو سړی فرض عبادتونه خو به لازم کوي فرض عبادتونه کوي او علم طلب کوي رڼا طلب کوي رڼا ګوري چې په دې دین باندې پوه شي نو دی غوره دی د هغې نه چې هغه عبادت کوي په جهالت سره. علم طلب کول د نفلي عبادت نه څه دي د غوري د خو د علماو په منځ کې مشهوره مسله ده او ښه واضحه مسله ده. یو سړی راشي وایي چې یاره زه ډېر لمونځونه کوم زه روجې نیسم زه زکاتونه صدقې نفلي ورکوم او زه دا کوم او دا کوم او جاهل دی. او یو سړی وایي زه علم زده کوم د علم په رڼا کې به بیا زه د الله سبحانه وتعالی بندګي کوم او نورو ته به یم خیر. نو علم غوره دی د نفلي عبادتونو نه. د امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې مشهورو امامانو په دې باندې مشهور اقوال دي چې هغه تفصیل نه نسو خو که جمع کولی شي نو بیا ډېره غوره ده. لکه علم طلب کول او نفلي عبادتونه کول دا خو بیا ډېره اوچته درجه ده. یو سړی وایي یوه کوم نو بیا کم یو غوره دی؟ علم زده کول دا د نفلي عبادت نه غوره دی. ځکه ګوره رسول وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته
دا طریقه خولې وه. وی ته ویتر کله کوه وده کېدو نه مخکې. حالانکه د ویترو غوره ټیم هغه سهار مانځه ته نږدې دی. خو ابو هريره رضی الله عنه رسول الله دا طریقه وښووه. وجه دا چې ابو هريره رضی الله عنه طالب علم دی، علم یې زده کوي، ناوخته پورې ناسي، نو وده شي چې راپاسي سهار مانځه ته نږدې راپاسي، بیا ورته وخت نه وي. نو چې کله دواړه نه یو ځای کېږي او مشکل شي دواړه یو ځای کول، نو بیا به علم مخکې کېږي په څه باندې؟ په نفلي عبادت باندې. دا خو یو مسله شو. بیا د ورور چې کوم مسلې په باره کې تپوس کړی دی، دا په یو حدیث کې دی. د ابوذر غفاري د حدیث دی، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی. او کوم وروڼه چې د مروجه تبلیغ کې ګرځي لکه چې نن سبا دی، دوی سره علم نه وي، نو دوی له چا نه خبره واوري به یې کوي، دا ورته پته نه چې دا خبره د پیغمبر ده که د الله ده که موږ یې د ځان نه کوو. اکثر د ځان نه خبره وکړي وي الله وایي، یا د ځان نه خبره وکړي وي پیغمبر یې وایي، هغه به د بل چا خبره وي چې عامه خبره کوي. نو دا دوی عامه خبره کوي چې د علم یو مسله زده کول دا د 10 رکعاتو نفلي لمونځ غوره دی. او دا حدیث دی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی. او پای کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وایي چې یا ابا ذر لان تغدو، وی ای ابو ذر که ته وځې د خپل کور نه او یو آیت یې زده کړې، آیه من کتاب الله خیر لک من ان تصلي 100 رکعه، نو دا د 100 رکعاتو نفلي لمونځ نه غوره. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته یو باب د علم زده کړې، نو خیر من ان تصلي 1000 رکعه، نو دا غوره دی نه چې ته 1000 رکعته نفلي لمونځ وکړې. یو آیت غوره دی د 100 رکعاتو نه، یو باب د علم غوره دی د 1000 رکعاتو نه. خو دې حدیث سند چې د حدیث دی چې پای کې څو راویان دي. یو راوي په هغې کې دی عبدالله بن غالب، او د ده پته نه لګي چې دا څنګه راوي. عبدالله بن زیاد البحراني د ده پته نه لګي چې دا څنګه راوي. علي بن زید دا اکثر محدثینو ضعیف کړی دی، نو سندن دا حدیث کمزوری دی. شیخ البانی رحمه الله دا حدیث هغه سندن کمزوری کړی دی. نو د ورور چې کوم حدیث په باره کې تپوس کړی دی هغه دا دی، او سندن څه دی؟ کمزوری دی. نور عامه دا مسله واضحه ده چې علم طلب کول د نفلي عبادت نه غوره دي، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه دا چې په بینک کې مزدوري څنګه ده، او دا سوال مخکې هم شوی دی. نو دا خبره یې ساتئ چې کومو بینکونو کې سودي معاملات کېږي په هغې کې مسلمان له کار کول نه دي جایز، او اکثر بینکونه هغه سودي بینکونه دي. بعض چېرته د شمار کچې ته یو نیم راښکاره شي داسې چې هغه نه کوي. نور عام بینکونو کې سود چلیږي، دا خو واضحه ده. نو مسلمان له نه دي جایز چې د ګناه په کار کې مرسته وکړي د بل سره. الله وایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په دې کې که د چوکیدارۍ کار یې، که د ډریورۍ یې، که د کمپیوټر یې، که د منیجرۍ یې، که د لیکلو یې، که د هر څه دا حرام دي. خو دا ورور پرې سوال کوي چې ما ته بل کار نه میلاویږي او دا راته میلاو شوی، نو بیا دغه ورور ته موږ دا وایو چې دا خبره یې ساته چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې د هغه وخته پورې یو سړی نشي مړ کېدی چې څو پورې هغه رزق نه پوره کړی کوم چې الله د هغه دپاره لیکلی. دا رزق به پوره کوې نه بیا به مړ کېږي. نو په الله سبحانه وتعالی باندې یقین مضبوط ساتئ. او د دنیا دارو ابتلا او امتحان د امتحانونو ځای دی. کوشش انسان له پکار دی چې د حلال رزق کوشش وکړي، د هغې دپاره محنت وکړي. الله سبحانه وتعالی دپاره چې څه شی پرېښود الله به د هغې په بدله کې ډېر څه درکړي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، او څوک چې له الله نه ویرېږي الله به یو لار پیدا کړي. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او د هغه ځای نه به الله رزق ورکړي چې ده به ګمان کې هم نه به راشي. والله اعلم. د یو ورور تپوس کړی دی چې حدیث کې خو دا راځي چې د الله یو کم سل نومونه چې چا یاد کړو دی به جنت ته ځي، او په دې نومونو کې یو دی اسم الله الاعظم، د الله اوچت نوم چې کله دغه نوم څوک په دعا کې استعمال کړي نو دعا یې قبلیږي، او چې څه وغواړي الله یې ورله ورکوي. نو سوال زما دا دی چې دا اسم اعظم کم یو دی او موږ به یې څنګه پېژنو؟ آیا علماو دغه بیان کړی دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. چې اول خو دا خبره ساتئ چې د الله نومونه بې شماره دي، موږ ته نه دي معلوم چې څو دي. حدیث کې صرف دومره راغلي چې چا یو کم سل یاد کړو نو دی به جنت ته ځي او ځان یې به پوه کړو. نو دا نه دي حدیث کې چې یو کم سل دي، د الله بې شماره نومونه دي چې بعضې موږ ته ښوولي دي او بعضې نه دي ښوولي.
خدي بارك حدیثونه دی او څو غزته واستوایم. اولنی حدیث دی د ابو امامه رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم اسم الله الاعظم د الله عظیم او چتنم في سور من القرآن 3 بدري سورتونه کې راغلي په قرآن کې في البقره وآل عمران وطه. فسورة البقره کې ده، په آل عمران کې، طه کې ده. امام ابن ماجه دا روایت راوړی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نوم نه دی خوله، خو په درې سورتونو کې شتي او هغه نومونه ذکر کړي. دویم روایت ده د انس رضی الله عنه، هغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ناسومه ورجل يصلي موسكو بدعاء وختب دعاء كدوي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ورسول صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم ويدي شريد الله غوشتني مواغسته الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دا غنوم دی چې کله څوک واخلي په دعا کې نو الله ولا دعا قبلوي، چې څه غواړي الله ولا ورکوي. او دا حدیث امام ابو داود او ترمذی او نسائی راوړی. بل حدیث دی د بریده رضی الله عنه، پای کې دی چې یو کس دعا وخت رسول صلی الله علیه وسلم واورېدو، او په هغه دعا کې دی چې هغه کس په دعا کې دی چې انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رسول صلی الله علیه وسلم وی دې سړي د الله اوچت نوم واغستو. امام ابو داود امام ترمذی دا حدیث راوړی او په ټول حدیثونو کې سندن دا مضبوط حدیث دی. اسماء بنت یزید وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وی اسم الله الاعظم، اسم الله الاعظم في هاتين الايتين. دا الله اوچت نوم په دوه آیتونو کې دی. هغه دوه آیتونه کوم یو دي؟ اولنی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. او بل کم یو دی د سورۃ ال عمران په اوله کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. دا حدیث ابو داود رحم الله راوړی، سندن دا حدیث کمزور دی. خدا حدیثونه خو دې باره کې دي چې اسم اعظم کم یو دی. بیا د علماو اختلاف دی چې دا اسم اعظم کم یو دی، او زه درته حاصل د هغوی له خبرې ذکر کوم. او دا اهمه مسله که لږ اوږده شي نو خیر دی په غور سره یې واورئ. اولنی قول د علماو دا دی چې اسم اعظم د سره شتي نه. ولې؟ وایي چې د الله ټول نومونه غوره دي، نو د الله په نومونو کې داسې نشته چې د یو دی ټول نه غوره، بلکې د الله ټول نومونه څه دي؟ دا غوره دي. دویم قول د علماو دا دی چې د الله اسم اعظم شتي، خو هغه الله د مخلوق نه پټ کړی دی، ښولی نه دی مخلوق ته، په علم الغیب کې ساتلی. دریم قول دا دی چې نشتي اسم اعظم، هغه واضح دی، شتي، معلوم دی. امام ابن حجر رحم الله په خپل کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری د بخاری شرح چې کړی په هغې کې هغه 14 اقوال ذکر کړي، او هغه 14 زه تاسو ته ذکر کوم. یو الله، یو قول لري چې اسم اعظم کوم یو دی؟ الله. دویم الله الرحمن الرحیم. دریم الرحمن الرحیم الحي القيوم. پنځم الحي القيوم. شپږم الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام الحي القيوم. دا حدیث کې مخکې تیر شو. شپږم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اوم ذو الجلال والاكرام. اتم الله لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شو اته. نهم رب چې موږ الحمد لله رب العالمین، نو دا رب چې دا اسم اعظم دی. لسم وی یونس علیه السلام چې کومه دعا غوښتلې وه په هغې کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يولسم هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. دولسم وإذا الله بدي نمونه كي يقول بدغي كي يودي يقول ذلك أو دسويشو دولس. ديار لسم للتوحيد كلمة، التوحيد كلمة كم يودا؟ لا إله إلا الله. صور لسم هو، قل هو الله أحد. إذا أمد الله اسم أعظم او صور لس اقوال شو دي سره وسکو. ځکه موږ دا وایو چې علم یو دریاب دی، دا صرف په دې نه کې چې قرآن ترجمه دې کړو ته مولوي شي،
او قرآن یاد کا قاری سے دا تکڑا عالم دے علم دریاب دے دا اللہ سبحانه وتعالی بعضو کسان لور کئی چې په دې مسلو ته عبور حاصل شي دا خبرو ته یادي دا لږ دي په امت کې علما ډېر دي خو داسې علما چې هغه په صحیح معنو سره په قرآن او حدیث باندې پوهېږي او الله ولا ښه کافي علم ورکړی هغه څه دي هغه لږ دي دا اوس 14 اقوال دي بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې کوم یو اسم اعظم دی امام ابن حجر دا ټول ذکر کړي دي او د دې لپاره دلایل هم ذکر کړي نو بس داسې دي چې د ضعیف حدیث نه استدلال کړی بعضو د موقوف نه یعنی یو صحابي قول دی بعضو خپله رای بیان کړی دی چې هغې ته خو بلکل دلیل نشي ویل خو غالبا علما دا وایي اسم اعظم درته وښیم که نه دا نوم چې وویل الله به دعا قبلی او که پرېږدو دا چې کوم نوم تاسو ته ښیم دا مسله که څوک په پیسو باندې ما سره دغه ولګوي نو په 1 کروڑ ډالر یې ورته هم نه ښیم او د الله د رضا دپاره یې ښیم نو دا هره مسله د علماو بعض علماو دا طریقه د سلفو د سیرت چلو چې هره مسله به یې نه ښوه بعض مسلې به پرېښودې نو هغه طالبان به پسې رالو شیخ موږ دا مسلو ښوي دا موږ خاص خلکو ته ښایو کله چې مقرره بیا به وښایو اسم الله الاعظم دا الله په نومونو کې اوچت او عظیم نوم چې د اکثر علماو قول هم دغه دی هغه الله دا اسم اعظم دی او امام محمد بن الحسن د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد هغه وی سمعت ابا حنیفه رحمه الله ما د امام ابو حنیفه نه دا خبره اورېدلې وی یقول هغه به دا وی اسم الله الاعظم هو الله دا الله په نومونو کې اوچت نوم کوم یو دی الله وجه څه ده وجه دا دی چې دا د الله هغه نوم دی چې ته د الله دپاره څه صفات ثابتې دا نوم به وی یعنی د الله نوم دی الرحمن د الله یعنی د الله په ذات باندې دا نوم پروت دی ورسېدی به که نه نو چې ته باقي کم صفات ثابتې کم نومونه ثابتې دا نوم به یادې د الله دپاره دا خبره د الله دپاره داسې الله داسې کوي الله داسې نه کوي نو دا د الله په ذات باندې دا علم دی دا نوم دی دغه شان الشربیني الشافعي دی او عالم تیر شوی دی هغه وی محققین دا وی چې د الله سبحانه وتعالی عظیم نوم هغه د الله دی او په قرآن کې 2.5 پیرونه زیات الله ذکر کړی نو والله اعلم مضبوط قول بدایي والعلم عند الله چې د الله اسم اعظم کوم یو دی هغه الله دی او دا په قرآن کې 2690 پیری دا الله دا نوم راغلی 2690 اردو کې 2697 دومره پیری دا نوم راغلی دی حالانکه ګوره د الله سبحانه وتعالی خاص نوم دی الرحمن یعنی یو خاص نوم دی د الله دا رحمان نوم دا 50 پیری راغلی او دا الله نوم تقریبا د 600 پیرونه زیات راغلی نو دلیل په دې باندې چې دا اسم اعظم دی او په دې کې دنه ډېرې معنی پرتې دي بیا په دې پسې په 2مه درجه کې چې امام نووي رحمه الله دغه له ترجیح ورکوي او دغه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه الحي القیوم کوم نوم دی الحي القیوم دا ډېر اوچت نومونه دي الحي یعنی ژوندی ذات القیوم یعنی د دې ټولې دنیا دا نظام د دې مخلوقاتو له تدبیر دا هر څه چلوونکی نو الحي القیوم په دې مسله ورسېدی او که نه اسم اعظم کوم یو شو الله په دې پسې الحي القیوم نو په دعاګانو کې دا نوم ډېر وایي دلته د فایده ذکر کم الله دا نوم په خدای مه بدلوئ ګوره دا اسم اعظم دی او ته خدای وې حالانکه الله په قرآن کې ولله الاسماء الحسنى د الله ښایسته نومونه په دې ښایسته نومونو کې خدای نشته
د خدای دا ټکي خو فارسي ټکي دی که نو قرآن په کومه ژبه کې دی او په عربي کې حدیث په عربي کې نو دا څنګه په دې کې راننوتو که یو سړی وایي چې دا ترجمه ده د ټکي د رب یعنی رب معنا هغه خدای ده نو موږ صحیح ده په باب د ترجمه کې استعمالوه یو سړی په رب د رب په معنا باندې پوه کې وی وایه خو داسې خو نه چې د الله نوم دی او همیشه یادې او هغه اسم اعظم دنه پاتې شوی دی ګوره څومره خساره او تاوان کې موږ پراته یو بله دا دی چې حدیث کې دا راځي چې قرآن یو ټکی ووایي نو څو نیکیانې به میلاوي لس نیکیانې الله نوم کې څو ټکي دي څلور الف لام ها نو چې څوک دا ووایي نو څو نیکیانې ورته میلاو شوي څلوېښت نیکیانې ته میلاو شوي اسم اعظم دې مو ووایي نو چې یو کس راولګي او دا پرېږدي او خدای کوي نو څومره دی په تاوان کې پروت دی یو خو داسې نوم استعمالوي چې هغه د الله نه دی نو څومره نیکیانې د ده نه لاړې اسم اعظم د ده نه پاتې شو دا بس وایي الله ویل ګران دی ته څه ماشوم چې اولنی ټکی زده کوي هغه الله دی دومره زر یې زده کوي د پلار ته به څه نوم وایي دا نشي زده کولی د مور د نوم زر نشي زده کولی خو د الله ټکی ورته وایي دا ډېر زر یې زده کوي ماشوم یې زده کولی شي او دا سپین ږیره به ووایي دا خدای موږ به دې وایو ځکه چې دا موږ ته اسان دی خو دا خدای ټکی د عربو ته ووایه ګران دی دا خو تا ته اسان جوړ کړی نو الله څومره ښکلی بل د سړي کې دا زړه راټول شي زړه مطمئن شي یو سړی دعا کوي چې کړي یا الله او بل یا خدایه دې دواړو کې څومره فرق دی په اورېدو کې فرق دی تاسو سره فرق محسوسېږي که نه یعنی یو سړی دعا غواړي یا الله په ما رحم وکړي ای الله ما وبخې او بل وي ای خدا ما وبخې یا خدایه ماله دا راکړي ماله دا راکړي فرق دی دواړو کې نه الله ټکی استعمالوي دا اسم اعظم هم دی الله ودله په نیکیانې هم درکوي والله اعلم او دا یو قیمتي مسله هم ځان سره یاده ساتئ دا یو ورور تپوس کړی دی چې د یو سړي نه سنت پاتې شي د فرض منځه سره چې کوم سنت کوي نو د دې قضا راګرځولی شي او که نه الجواب بالله التوفیق چې د سنتو قضا دا راګرځولی شي چې کله د عذر د لاسه پاتې شي د خوب هیر شي ته په څه کار کې مصروفه شي دومره چې سنت ته څه شي پاتې شي یا جومات ته راغی جمع ولاړه ده بس عذر د لاسه لیټ شو بغیر عذر چې لیټ کړي د هغه لپاره نه ګورئ دی خو ټوغې کوي په دین پورې د قضا راګرځول د هغه چا دپاره دي چې دی د سنتو قضا کولو کې معذور یې نو د سره دا نرمي شریعت کړی دی وایي زه خیر دی بیا یې وکړه او په هغې باندې دلایل دي زه په یو څو ذکر کړم اولنی دلیل په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی د ام سلمة رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم وی 2 رکعته لمونځ کو بعد العصر د مازدیګر د منځه نه بعد فسألته عنهما ما دې تپوس کو وی چې انه اتاني ناس من عبد القیس عبد القیس قبیلې څه کسان په ما پسې راغلي عبد القیس قبیلې والا فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر د ماسپښین د منځه نه بعد چې 2 رکعته سنت دي هغه رانه پاتې شو د هغو سره مصروفه شومه نو اوس مې وکړو یعنې واضح شو چې د سنتو قضا دا شتې بل دلیل پرې واوره د قیس بن عمرو دی وی چې رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين رسول صلی الله علیه وسلم ولید سهار منځ نه باید 2 رکعته کول رسول صلی الله علیه وسلم الصلاة الصبح مرتين سهار د موږ ګوره 2 پیرې کېږي هغه سړي ورته اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ما هغه 2 رکعته نه وکړې سنت رانه پاتې شي نو اوس مې وکړو فسکت النبي صلی الله علیه وسلم غلی شو بیا صحیح ده ګوره دې کې دې حدیث کې هم ډېرې مسلې دي یو دا چې جومات ته راشي امام په فرض ولاړي نو څه به کې فرض به کې د مانځه نه بعد ډایرکټ قضا راګرځولی شي دا به دلیل دی او دا امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی دریم په بل والو به دې به خبره ختمه کړو امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی د عایشه رضی الله عنها نه هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماسپښین د سنت پاتې شو د مخکې 4 رکعاته نه دا به د مانځه نه بعد وکړو د کوم مانځه نه بعد ماسپښین مانځه نه بعد دلیل به دې باندې چې سنت چې پاتې شي قضا یې شتي والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې
د زنانه دپاره حمل کې د حمل تحدیدول یا د هغې وخت د هغې دپاره برابرول چې هغې ته دغه وایي منصوبه بندي ورته وایي د بچو دپاره منصوبه بندي ډېر چې داسې دوایي وخوري چې کال 2 کاله بچي نه راوړي داسې شی استعمال کړي چې کال 2 کاله بچي نه راوړي دا جایز دی او که نه الجواب اصل دا دی چې دا کار نه جایز حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم تزوجوا الولود الودود د هغې زنانه سره واده کوئ چې بچي ډېر راوړي او په خاوند باندې مینه مینه ناکه ښځه ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه غواړم چې زما امت د نورو امتیانو نه ډېرې بعض حالاتو کې دا کار جایز دی لکه زنانه بیماره شي یا ډاکټر ورته وایي چې نور بچي ته بالکل نشي راوړی ثقه ډاکټران ورته دا ووایي دغه شان بچي کال په کال راوړي به د هغوی تربیت نه کېږي د هغوی ساتل ګرانې ټول ماشومانان دي کال په کال راوړي جاړي یو شی بل شي نو که داسې وقفه پکې کوي چې کال 2 کاله نو دې کې څه حرج نشته خو بالکل بندول یا د اوږدې اوږدې وقفې کول په کلونو کلونو نو دا ناروا دي او بالکل بچي بندول دا د بچو وجل دی لکه ونه چې الله سبحانه وتعالی منع کړې ده د یو سړي بچي پیدا شي او دی په قبر کې خښ کې ژوندي او یو سړی بچي په دې طریقه مړه کوي چې بالکل نه پیدا کېږي نو د دواړه یو شان دي دم بچي وجلي دم وجلي دا په شریعت کې نشته او دا د هغه خلکو خبرې چې ایمانونه کمزوري چې رزق او دې شو رزق په الله دی زموږ د رزقونه موږ له چا راکړي خو الله سبحانه وتعالی راکړي ډېر خلک پکې دي چې پلار نیکه نوڼۍ ډوډۍ هغوی ته نه میلاوي د نن هغه کروړپتیان لکپتیان دي نه کوم ځای کې دا رزق د کوم ځای نه راغی مور پلار سره خو نوڼۍ نه وه روټۍ جایداد نه کور نه هېڅ نه اوس هغه سړی کروړپتي لکپتي او داسې به کوم ډېر شته چې مور پلار نیکونه کروړپتیان لکپتیان و هغه په خپله ورسره غریب دی سوال کوي یو ته بل ته ناست دی حالانکې د پلار نیکه ښه جایداد و ښه رزق وارثو نو رزق معامله دا ټوله چا په لاس کې ده د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده او حدیث کې دا راځي د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت دی وایي كنا نعزل والقرآن ينزل صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی وایي موږ به عزل کوو او قرآن نازلېدو او عزل دې ته وایي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی کوي او کله چې د مني وتو وخت راشي نو دا مني بهر وباسي د دې لپاره چې بچي ونه شي نو هغوی به دا کار کوي والقرآن ینزل قرآن نازلېدو دې څه مطلب دی مطلب دی که زموږ دا کار صحیح نه وی نو الله به پیغمبر ته ویلی وی چې ستا دا ملګري دا کار کوي او دا کار څه دی دا غلط دی نو صحابه کرام دا کار کړی دې لپاره چې سړی شي لږه وقفه به کې وکړي دې لپاره چې ماشومانان بیماران دي یا دا ښځه بیماره د کمزوري شوه یا کال په کال بیا د دوی تربیت لږ ګران شي نو هېڅ خبره نه ده والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې په کور کې یو ځای خاص کول د عبادت او د منځه دپاره د جایز دی او که نه الجواب بالله توفیق چې په دې کې هېڅ حرج نشته او دا جایز دی چې انسان په کور کې ځان له یو ځای خاص کړي د عبادت دپاره او دا د نیکانو خلکو طریقه ده د پخوانه را روانه ده د رسول صلی الله علیه وسلم نه شروع کو بیا را روانه بلکې مخکې امتونو کې هم نیکانو خلکو به دا چل کو چې په کور کې به د هغوی د عبادت یو خاص ځای و لکه د بیدینو په کور کې د ډش د کتو دپاره چې خاص کمرې د ټي وي د کتو دپاره خاص مجلسي د سندرو ټکور دپاره جدا ځایونه نو د دیندارو خلکو په کورونو کې د مونځ او د عبادت او د تلاوت او د ذکر دپاره یو خاص ځای جوړ کړی په دې کې څه حرج نشته او په دې به یو دلیل وښایو محمود ابن الربیع الانصاري وایي او دا روایت امام بخاري و مسلم رحمهم الله غدوانو راوړی چې عتبان ابن مالک رضی الله عنه دا خپل قوم له به امامتي ورکوله وهو اعمى او دی ړون ړون دغه یو مسله خو واضحه شوه چې وړون پسې مونځ کې دا بعض عوام وایي د ده پته نه لګي چې ځان به یې څنګه اینځلی او څنګه به یې نه اینځلی څه ماشوم دی داسې ټولې شکي خبرې ده ته وګوره دغه شان څوک
عبدالله ابن ام مکتوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په سفر باندې جهاد سره لپاره ولاړ مدینه کې هغه په خپل جومات کې پرېښودو. نو دی اړونو نو یو ورځ به رسول پسې راغی چې یا رسول الله انها تكون الظلمه والسیل، یا رسول الله کله تکه تیاری کله سیلابونه راځي، وانا رجل ضرير البصر، دې سړی چې سترګې زما کار نه کوي. نو یا رسول الله زمونږ په دې کور کې په سجدې کې مونځ وکړه، اتخذه مصلى، بس دغه ځای کې به زه مونځ کوم، یعنې یو ځای چې رسول صلی پکې مونځ وکړي د برکت لپاره. او دا طریقه وه د رسول صلی چې کله به چا کره لاړ ډوډۍ به وخوړه نو بیا به ورته وویې چې ځای وښایي چې هلته لمونځ وکړم. نو د رسول صلی په دغه کور کې مونځ کول دا یو برکت دی. او بیا دغه ځای به د سړي ځان دپاره بیا خاص کړو، به دغه ځای به جانماز به دا پراته وو، هغه ځای کې به یې مونځ کوو. فجاءه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه راغی ورته وویل أين تحب ان اصلي، کوم ځای د خوښ دی چې هلته مونځ وکړم؟ فاشار الى مکان من البیت، یو ځای ورته وښو یا رسول الله دغه ځای. فصلى فيه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله هلته مونځ وکړو. امام ابن رجب رحمه الله وایي چې دا د سلفو عادت و چې هغوی به په کور کې ځان له ځای خاص کوو. خو بیا اوس دا مسله بیان کړې ده چې دا داسې جومات نه دی لکه څنګه چې دغه جومات دی مسجد، او د دې لپاره دغه احکام نه دي کوم چې هلته دي. خو دا یو ځای دی سړي ځان له خاص کو، الله عبادت پکې هېڅ خبره نه ده. خو داسې به نه وایي چې دا دې اوس داسې احکام شو لکه څنګه چې دغه عام جومات دپاره دي. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې دا بعض خلک چې کله د قبر زیارت لاړ شي، یو خپل قبر د یو خپل قبر پلار، رور، زوی، ښځه، نو هر پیر له چې ځینو اوبه پرې نولي، دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. چې کله انسان خښ کړی شي نو د هغې نه بعد په دغه وخت کې په دې خاوره باندې اوبه نوسته، دا علماو ذکر کړې ده دا خبره، او دا ثابته ده. او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خپل زوی ابراهیم خښ کو نو بیا په دې قبر باندې اوبه نوستې وې. او دې کې علت دا ده، وجه دا ده چې دا خاوره څه شي، دا کینې کلکه شي. بس خبره څه شوه، ختمه شوه. خو د دې عوامو بعضو دا عقیده ده، وایي دا اوبه پرې د دې لپاره اچوي چې دا دې مړي ته راشي، او په دې مړي باندې که تنده راشي دا وله فایده ورکوي، او د دې د منلو خبرې وي. دا خو به هله دلته ورسي چې د اوبو ټینکر راوړي او واړی پرې، ته پرې اوبه نوله دا کوم چې کې لاندې رسي. او چې اعمال یې نه وي که نه، اعمال د سیند په اوبو کې کېده چې په دې کې یخ پروت وي، هېڅ فایده وله نه ورکوي. او چې اعمال یې که نه او په اور کې وسوځي ویرې شیرې، دا سړی به جنت ته ځي. نو خبره ټوله د څه ده، د اعمالو ده. د دې نه دی چې په قبر باندې ګلونه پراته دي او که نه وي، په قبر یې وله نوم لیکلی دی او که نه دی، قبر یې وله سیمټي کړی دی او که نه دی، په قبر باندې رخام شتي او که نه. په دې کار نه چلېږي. کار په دې چلېږي چې د سړي عقیده څنګه وه، منهج یې څنګه. دا مدینه کې مقبره ده د بقیع ده، تاسو ټول لیدلی، اوچت اوچت انسانان په دې کې پراته دي، خو قبرونه یې څنګه ساته دي، ځمکې سره هوار شوي ټول اعمالو یې هغوی سره. او زمونږ هغه چې وګورو په دې ملکونو کې کمرې بې له پاسه جوړه کړي. نو د خلکو دا مطلب دی چې دا د مړي سره ښه کول دي. نه، مړي سره ښه کول دی چې دعاګانې ورله ډېرې غواړه. کله نا کله که چېرته سړی په دې مقبره تېر شي، ویلو چې د قبر حالات ډېر خراب شوي دي او د خاوره تې الوځي، او چېرته یو پیر یې په داسې اوبه ونوستې په دې عقیده نه چې دا د مړي له فایده ورکوي، او چې په ونوستې چې کله نا کله انشاءالله په دې کې به دومره سختي نه وي. خو چې یو سړی دا عادت جوړ کړي لکه څنګه چې دې سوال کې دې روتپوس کړی دی چې هر وخت مقبرې ته لاړ شي، نو دا بعض خلک چې ورشي دا کاڼي برابروي او د اوبه پرې نولي په هر پیر کې، نو داسې څه طریقه نه ده ثابته. او مسلمان له پکار ده چې د قبر د زیارت په وخت کې هغه آداب په ځان کې راولي کوم آداب چې د شریعت نه ثابت دي. او غټ ادب دا دی د قبر د زیارت چې د قبر والا لپاره دعا وغواړه. موږ دغه نه کوو، دغه موږ کې غټ کمی دی. د قبر په خوا کې د مړي لپاره دعا غوښته دا نشته. خو د دې ډېر غټ احتیاط کوو چې قبر څنګه دی، ناس خو نه دی، برابر دی او که نه دی. لکه ته لاړ شه ویې ګوره، بل پلانې ته لاړ شه ویې ګوره، دغه پلار قبر دی او دغه نیکه قبر دی. خو داسې نه وي چې چېرته بچي دوی لپاره دعاګانې م غواړه، پلانې ښځې ته ویلې موږ د خپلوانو لپاره دعا غواړو، دا ورته نه وایي. خو دې قیسو ته نه راناسي. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زما نیا د بوډۍ ده
او هغه چې کله چاردام کوي نو د خپو انزلو ته کته کېدی نشي نو بیا به څه کوي؟ الجواب بالله التوفیق. الله سبحانه وتعالی چې کم کارونه موږ ته ښوولي دي نو باغې کې به مسلمان دومره کوشش کوي چې څومره طاقت یې. او په قرآن کې الله خبر کړی فاتقوا الله ما استطعتم، دومره تقوا دومره یره به ځان کې راولي، دومره بندګي د الله کوي څومره چې تاسو طاقت یې. او حدیث کې درځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، چې یو شی نه تاسو منع کوم نو بیا به بالکل پرېږدئ. و اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، او چې کوم کار درته ووایم نو دومره کوئ څومره چې تاسو طاقت یې. د دوو جملو کې فرق شته؟ طاقت ته ګورې، یعنی حرام پرېښودو کې طاقت ماقت نشته. سیګرټ دومره پرېږده چې څومره طاقت یې، فلم کته دومره پرېږدي څومره طاقت نه. پرېښودو کې طاقت ماقت ته ضرورت نشته، خو پرېږده. کولو کې بیا طاقت ته به ګورې. نو دا زنانه چې کومه ده دا مشره زنانه که دا د خپو انزلو ته کته کېدی نشي اوبه دې پیاړئ، هسې دې په اوبه واړئ. څه لازم نه چې دا به دې ته کته کېږي او مږي دی، بس دا مږل صفا کول خلال کول د ګوتو ده دا د دې نه ساقط شو ځکه چې کمزوري ده. نو دا چې په اوبه واړئ او ګمان یې چې د اوبه ټوله خپې ته ورسېدې نو بس دا هم دې دپاره کافي ده. یو طریقه دا هم ده چې په یو لوښي کې په څه شي کې د اوبه کېږي بهی کې د خپې کېږي که د ګېټو پورې، نو دا هم یو طریقه ده. درېیمه طریقه دا چې بل انسان ته دې وایي چې هغه وله خپې یېنځي. او دې ورور دې کوم چې تپوس کړی دې ته موږ وایو چې دا غټه موقع ده د جنت د ګټلو ته وله خپې یېنځه. نو دا د دې مسلې هغه حل شو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي او زموږ چې څومره مشران دي الله سبحانه وتعالی هغوی له روغ صحت ورکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی آخره خاتمه په ایمان سره کړي. والله اعلم. تا یو ورور تپوس کړی دی چې یوه زنانه د جنابت په حالات کې او غسل پې لازمي دی، جنابت په حالات کې غسل پې لازمي دی او حیض پې راغی، نه دا به اوس لامبي او که نه لامبي به د جنابت دپاره دی په دې باندې خو هسې حیض راغلی. الجواب چې کله یو زنانه د جنابت په حالات کې او د جنابت په حالات کې به د حیض بیماری راغله نو دا به د جنابت دپاره غسل کوي. څه فایدې شته دې غسل؟ کیدای شي بله څه فایده غټه، که فایده یې نه نو بیا ولې کوي؟ چې غسل وکړي بیا تلاوت کولی شي. د حیض په دوران کې چې د 7 ورځې 8 ورځې 9 ورځې زنانه د قرآن تلاوت کولی شي. ما په دې باندې مخکې ورور تپوس کړی او ما د هغې جواب تفصیلا کړی بغیر د دې نه چې قرآن له لاس ووړي. قرآن له خو لاس نشي ووړی خو د قرآن تلاوت کولی شي. او د جنابت په حالات کې قرآن له لاس هم نشي وړلی او تلاوت یې هم نشي کولی. ولې؟ ځکه چې د جنابت ته وخت لګي او ستا په اختیار کې دی او د حیض وخت ډېري او د دې زنانه په اختیار کې نه دی. نو دا دې ورور څومره ښکلې فایده ذکر کړه چې د جنابت ته غسل ده وکړي نو فایده به ورته څه میلاو شي؟ د قرآن تلاوت به بیا کولی شي. الله سبحانه وتعالی دې خصوصا دې ورور ته عموما ټولو ته علم نافع نصیب کړي. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زموږ دا بعض ملګري چې تبلیغ او دعوت کې ګرځي نو دوی 3 ورځې 4 ورځې خاص کوي. ای دا په شریعت کې شته او که نه؟ الجواب د ټولو نه مخکې چې زما جواب اورئ نو هغه به په سړه سینه بغیر د تعصب نه دا زه ټولو ته وایم. که ما د خبرې کې تاسو اورئ که بهري به څوک اوري که په نیټ اوري که په هر ځای کې اوري خو چې په زړه کې دي د اول نه ما ته تعصب و نو په الله د قسم خورو که زما په دې خبر باندې پوه شي. او که په دې نیت یې واوري چې دا دې څه وایي بیا به پوه شي. زه ځان ته ښه غټ تبلیغی وایم خو چې اوس یو سړی ما ته تبلیغی نه وایي دا خو دغه سړي مسله ده. زه خو ځان ته تبلیغی وایم
تبلیغ څه ته وایي؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر تبلیغ کوه، څه چې راته زه یم دا بیانوه. اوس څه چې الله وایي، څه چې پیغمبر وایي، دا بیانول د تبلیغ دی. دې ته تبلیغ وایي. خو دا مروجه تبلیغ چې کوم چلیږي نن سبا، دا ملګري زمونږ او دا رونه مخلص دي، کوشش ډېر کوي، محنت ډېر کوي، د دین یو جذبې په زړه کې شتي. خو مسله پکې دا ده چې د علماو سره رابطې نه کوي، د علماو سره یې نه لګي، د واضح خبرو علماو سره یې نه لګي. په دې کې تاسو ما سره اتفاق نه کوئ، دا به کېدای شي چې چلي نور که څوک زما په دې خبره صحیح رسي نو هغه ما سره اتفاق کوي چې علماو سره نشتي او په خپله هغوی موږ اوس علما نه یو وایي او دا مدرسه د چا ده؟ دا د امپړو ده. استاذ پکې هم امپړ دی، شاګرد پکې هم امپړ دی، دا په خپله هغه وایي. نو کله چې یو سړی امپړي او چې کله یو سړی په خپله وایي چې زه جاهل یم، د ده نه به داسې کارونه کېږي چې هغه به صحیح نه وي. زه انسان یم، خطا کېږم، خو ته به راشې ما به پوه کې چې وروره ستا دا کار غلط دی. ولې؟ وایي ځکه چې الله ده، الله پیغمبر دی، زه به له تندی ښکل کړم، شکرې به ادا کړم، کور ته به بوځم، کې به نو چای به وڅښو، روټۍ به وخورو. دا سړی غټ احسان یې په ما باندې وکړو چې زما غلطي ما ته وښوه. نو چې بیا یو سړی جاهل او په خپله وایي زه جاهل یم، ده ته چې غلطي وښوه بس دا د دین سره دښمني وایي واغسته. بعض وایي لکه داسې وایي موږ ته وی تباه به شي، وي دا اسمان ولې اسمان ولا مه چېړوئ. موږ څنګه چېړلې؟ موږ خو غلطي بیانوو، غلطي چې په هر چا کې بیانوو وی، که هغه هر څوک کاین هم ممکن چې په غټ عالم کې غلطي هم به وي، غلطي ده. خو د تعصب د لاسه ډېر خلک دا حقیقت نه مني. په دې خبره به زما نه خفه کېږئ نه، په خپله چې د عوام کیني کله نو په دې تبلیغانو به سمې خبرې کوي. خو چې کله یو عالم وایي چې په دې تبلیغانو کې دا مرض دی، دا ګوره وابي دی وایي، نو پرون خو دا ټوله شپه دوی بس غیبت کې تېره کړه. هغه وخت کې څه خبره نه ده. خو که نن یو عالم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا وایي چې دا ښه خلک دي، خو دا کار یې لږ کمزوری دی، غلط دی، په دې کې ورته نصیحت کول غواړي، نو دی بیا وایي دا ګوره دا وابیان دي، دوی تبلیغ نه مني. دا انصاف دی که زیاتې دی؟ دا خو زیاتې دی چې عوام کنځلې کوي، بدې ردې وایي دا صحیح ده. خو که عالم د حق د واضح کولو دپاره یو خبره وکړه نو دی د دین دشمن دی او دی د تبلیغ دشمن نه. تبلیغ سره چې دشمني کوي دا به مسلمان نه وي، او چې تبلیغ نه مني دی به څنګه مسلمان. تبلیغ خو وایي دی چې دین به رسوي، چې دین دې رسولی نه نو دا دین چې خور شوی دی په ټول دنیا کې خو رسېدلی دی که نه، تبلیغ شوی دی. دا و چې زه لږ یم تبلیغ کومه که نه، دې د تبلیغ څخه کړي کله کوي نیغ کړي او نیله کوي. تبلیغ دې ته وایي دین بیانول، چې زه لږ یم زه دین بیانوم. نو دا رونه چې زمونږ کوم دي دا ښه خلک دي، کوشش او محنت ډېر کوي، خو دا دی چې علم ورسره نشتی، د علم کمی دی او علم طلب کوي هم نه. دا زما د جومات دی، زما د الله په توفیق سره 9 کاله په دې ځای کې شوي دي چې زه دعوت کوم. که چا ثابته کړه چې زما د جومات ته یو جماعت راغلی او په دې نیت ناسي چې موږ د الله او د الله د پیغمبر خبره واورو، زما نوم به بدل کوي. دې جومات پخوا کې د دیره کې به لګي مسله به بیانوي، اوس مسلې خو قصه به کوي، دې ځای کې به قصه کوي، دې ځای کې ورته ووایي دلته راشه تفسیر کوي، نه کېږي. راشه سیرت بیانېږي، د جمعې په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم ښکلی سیرت بیانولی کېږي. راشه که نه موږ ته کارونه ډېر دي. راشه سوالات جوابات دي، اهمې مسلې پکې بیانېږي، واوره د قرآن او حدیث په رڼا کې نه جي. زموږ جومات راغلی نو ګوره ستا خو دغه مسلې دي او ګیرې پکې د خلکو سپینې شوې او دغه دي، خو راشه قرآن او حدیث واوره، نوې نوې مسلې واوره، بیا دا خلکو ته بیانې که. دا اوس صحیح دین دی که نه؟ دا کومې مسلې چې تاسو اوس واورېده سوالات جواباتو کې، دې کې ډېرې مسلې زما ګمان نه دی، یقین دی چې اول پرې تاسو واورئ. ثابته کوي چې چېرته جماعت راغلی ته ناسي دین زده کوي. نو دا زه څه کومه؟ څه کنځلې کومه که بدې ردې ویمه چې دوی کې نه کښېني؟ نو جهل پکې ډېر دی، په خپله یې مني او د جهل د ختمولو کوشش نه کوي. نو دوه نقصانات شو. یو نقصان کم علمي په خپله مني، دویم بیا د هغې نه غټ نقصان دا دی چې کم علمي ختموي نه. یو سړی مني چې زه څه یم،
یعنی زه جاهل یم او د بل خبرې ته غوږ کېښودو دکې مصیبت شته. مصیبت دا چې جهالت ته پکې خو ویې منله اوس جهالت ختموي. خو دا چې وایي چې جاهل یم او جهالت نه ختمومه نه د ده بیا مصیبتونه دوه دي. جهالت ته او جهالت نه ختمول هم په خپله طریقه به رواني. نو دا رونه ښه خلک دي، ښه محنت او کوشش کوي. خو دا دی چې د علماو سره رابطې د علماو سره مشورې دا نشته. یو ځای کې چې ته ما پسې داسې ملګری نه دی راغلی چې ته دلته درسونه کوې، موږ ته یو مسله راپېښه شوې ده، په دې مسله موږ لږ پوه کړه چې بیا خلکو ته بیان کړو. ما به څوک نه راغلی نه ما پسې راغلی دي چې راشه ته دلته بیانونه کوې. نن زموږ په دې پروګرام کې مې یو بیان وکړ لسمنټ او یو ځای کې زما پېښه وشوه هسې داسې ورغلم چې کېناستم نو هغه بیانونه یې شروع کړي. نو بیا مجبوراً د حیا د لاسه مولوي صاحب به مو یو څو خبرې وکړي. نو ما د علم مسله شروع کړه، د علم اهمیت او علم پکار دی. نو دوه خبرې مې کړې نه بس ډېرې خوږې مسلې دي. خدای چې ټیم موږ سره ختم شو ارادې مې لیکل غواړي وایي زما په مسله کې ټیم ختم شو. 2 منټه خبرې ما نه دي کړې. زما نه مخکې شنه جاهلان ودرېدو هغو نیمه ګنټه قیسې وکړې. ما چې خبره شروع کړه د قرآن او د حدیث او د علم چې رونو علم وکړي دا ډېر ښه شی دی. بیا به خلکو ته تبلیغ کوئ نو ستاسو تبلیغ به جوړي بنا به په دلیل له پاسه. نو بیا وی ډېرې خوږې خبرې دي ارمان چې بس موږ سره وخت نشته او ارادې م لیکل غواړي. دا هغه خبرې کوم چې کومې واقع حال حقیقت بیانوم او نه زما چا سره څه ذاتیات شته او نه ما سره چا ذاتیات شته او نه که دې درسونو له راشي ما ته پې شټارونه نه لګي او نه به ما ته څه تنخوا میلاوي او که نه راځي نو زما څوک څه نقصان هغه نشي کولی خپل ځان له نقصان ورکوي. بس غلطیانې دوی کې شتي. یو غلطي هغې کې دا ده چې د دعوت دپاره ورځې خاص کوي 3 ورځې 4 ورځې کال. اوس یو سړی ماته دا ویلی شي چې په دې کې څه حرج دا خو هغوی یو ترتیب جوړ کړی د تاسو چې جامعه کې سبق وایي نو جامعه کې داسې نه چې دا 6 میاشتې اولنۍ دي بیا 6 میاشتې دي دې 6 میاشتو کې 4 میاشتې سبق ته 2 میاشتې چوټي ده. نه دا ترتیب چې تاسو یې ښودی دا تا چې که سړی ماته دا وایي تا چې د خپلو درسونو دا وخت یې ښودی چې په هفته کې 2 ورځې درسونه دا ټیمي تا وخت خاص کړی. جواب زما په دې وخت خاص کولو کې او د دوی په دې وخت خاص کولو کې فرق دی. زه دا وخت خاص کول عبادت نه ګڼم او دې دا وخت خاص کول عبادت ګڼي. زه دا وخت خاص کول دې ته یو ویمه دا یو نظم دی. نظم مطلب یعنی وخت برابرول دی، یو ټایم ټیبل دی. خو سبا یې بدلولی هم شم او څو پیرې مې بدل کړی. اکثر زما بل ځای کې څه پروګرام وي تاسو ته ووایم چې 2-3 ورځې به درس نه وي. ترتیب خراب شو که خراب نه شو؟ خراب شو. خو هېڅ خبره نه ما ته داسې تبلیغی وښایي چې هغه دا ووایي چې راځئ چې زو 10 ورځو له ما ته حقیقت وایي. ګوره که چا اورېدلي ما ته ووایي. چېرته م داسې لیدلی دی چې ګش لګوو 2 ورځو لپاره په ګش وکړي 2 ورځو لپاره. ګش څو ورځې چې دغه چې ورته وایي دا 3 روزه 3 روزه څو ورځې 3 نه م کم لیدلی 15 ورځې 3 روزه م لیدلی چېرته. نو بیا دا څنګه ته وایې چې دا موږ یو ترتیب جوړ کړی دی عبادت یې نه ګڼو. عبادت یې ګڼې ځکه خو کمې زیاتې پکې نه کوې. ښه تپوس وکړه چې یو سړی 40 ورځې چیلې له لاړ شي او په یو کم 40مه کور ته راشي ثواب به ورته پوره میلاوي چې که پلار یې مړي بیا به هم نه راشي. ولې بیا ورته د چیلې ثواب پوره نه میلاوي. دلیل دی چې دوی عبادت ګڼي. نو چې عبادت یې ګڼي بیا به د قرآن او حدیث نه دلیل ښه او قرآن او حدیث کې په یو ځای کې دا نه دي راغلي چې پیغمبر ویلي دي صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به دعوت ته پورې ورځې خاص کوي. نه دعوت دا به د کوم وخت نه د کوم وخته پورې کوي د مرګه پورې چې کله درته موقع میلاو شو په ټلیفون په موبایل په جومات کې په ډیره کې په کور کې په خپل ملک کې په بهر ملک کې په پښتو کې عربۍ کې انګلیش کې هر وخت به دعوت کې الله سبحانه تعالی دین تبلیغ به بیانوي.
نو دا یو حقیقت ما بیان کو او که څوک پې خفه شوی الله دې خوشحاله کي خو څوک په دې نشي خوشحالولی چې حق پټ کو کومه خبره چې واضح واضح او دا یو اهمه نقطه ده چې موږ چې دا کوم دلته خپل ضرور وي چې موږ چې دلته کوم خپل درسونه کوو نو زموږ خو صحیح دی چې ورځې ټاکلی شي دا د ورځې درس دی خو بیا مختلف درسونه دي یو ورځ د سیرت دی نو بلو مشکات دی نو بلو تفسیر دی بلو ریاض صالحین دی سوالات جوابات دی او دغه خو دغه یو قصه د پخوان روانه نو دا ترتیب صرف ترتیب د عبادت یې نه ګڼو او که عبادت هم ګڼلی نو بیا به موږ دا واجب کړی وی چې د دې نه موږ اخوا دېخوا کېدی نه شو والله اعلم په دې مسله ورسېدی او که نه دا یو ورو سوال کړی دی چې د ماشومانانو دپاره دا دغه اخیسته د ګوډکې او د شینه مینه چې د هغې شکلونه یې دا جایز دی او که نه الجواب بالله التوفیق شیخ ابن عثیمین رحمه الله د هغه نه د تپوس شوی د هغه ډېر قیمتي جواب ورکړی دی او زه د حقه جواب در کوم شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي چې دا په دوه قسمه یو هغې چې هغې کې هغه داسې بلکل د انسانانو په شان نه وي یعنې پوره داسې نه جوړ شوی د انسان په شان نو په کار دا دی چې انسان داسې لوبې والي ماشوم لکه تاسو به یو ګوډک داسې وي چې سترګې یې خو خوله یې نه وي یې غوږونه نه وي یې پوزه نه وي داسې پوره د انسان په شان نه وي یا هسې داسې د مالوچو نه یې ډک کړی دی که مالوچو نه یې ډک کړی او هسې دوه سترګې ورې تاو کړي دا قسمه که سړی والي دا به ښایي او هغه که پرېږدي غوره به وي چې کوم بلکل د انسان په شان نن سبا خو پکې ډېره ترقي شوې ده روانې او خبرې کوي او هغه پیډر پکې سکي او د دې پرېښوده به غوره وي اگر که موږ دا نه وایو چې د دې اخیسته حرام دي ولې ځکه چې په حرامې دلیل نشته او د ماشومانانو دپاره بعض مسلې خاصي د لویو دپاره خاصي دا مسله ماشومانانو دپاره ده که څوک دغه ګوډکې مالي په دې کې څه حرج نشي خو موږ وایو چې د دې نه غوره دا ده چې ته له هغه واله چې بلکل د انسان په شان نه وي دا غوره ده او شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا طریقه مخوله که سړی واملي نو بیا پکې لږه تبدیلي په خپله راوله لږې بدل که خو که یو سړی سوال وکړي چې دا قسمه شیونه د لویو دپاره حرام دي یو سړی لکه اوس په کور کې د یو انسان مجسمه یې لګولې ده چې د کاڼي نه جوړه د لرګي نه د دپاره حرام شي ماشوم دپاره جایز دي ولې ځکه چې دا ماشوم دا تصویر دا ګوډکه دا شینه مینه د تعظیم دپاره نه اخلي بلکې ذلیله کوي یې ښه او دا مشر یې چې ږدي نو دی د څه دپاره اخلي د تعظیم دپاره اخلي د دې ماشومانو لپاره چې کله سړی لوبې وایي چې چا ماشومان هغو ته پته 15 منټه بعد خپه په یو ځای کې پرته لاس یې په بل ځای کې پروت او سر یې په بل ځای کې پروت نو هغوی څه عزت نه کوي هېڅ اکرام یې نه کوي نو د هغو دپاره جایز دی هغوی هسې لوبې کوي بلکې بعض علما دا وایي چې د جنکو دپاره دا لوبې ښه دي د جنکو دپاره دا لوبې ښه دي ولې ځکه چې دې سره د دوی تربیت کېږي سبا دا جنۍ واده شي د پوهی د هوښیارۍ نو که جنکۍ داسې لوبې کوي دا اصل یو بل ته وي دا زموږ ماشوم دی او دا داسې دا دغه خو هېڅ عزت یې نه کوي چې د لویو په شان تصویران یې ښودي او بره دغه دفتر ته ورننوتې او په دې مخامخ دیوال باندې غټ تصویر لګېدلی نو د نور څه دپاره یې خو تعظیم یې کوي که نه نو ځکه د لویو دپاره دا مسله جدا ده د ماشومانو دپاره څه ده جدا ده حاصل د مسلې دا شو چې ماشومانانو دپاره دا قسمه لوبې اخیسته جایز دي خو پای کې که سړی داسې وکړي چې هغه وله والي چې هغه بلکل د انسانانو په شان نه فرق پکې هغه ډېره غوره او که دا نورې وله والي دا جایز دي خو موږ د غوره او د ناغوره خبره کوو الله سبحانه تعالی دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي سجده کې خو رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده اما السجود فاکثروا فيه الدعاء وی هر چې سجده ده دعاګانې به ډېرې غواړي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد په کله چې انسان په سجده کې په دغه وخت کې د بنده چې دی الله ته ډېر نږدې نو دا یو دعا ده ښه دعا ده والله اعلم ډېر وران دي کنه زموږ زیاتره ملګري سفري دغه دي نو دې کې دوی سنت نه کوي دا څنګه هر کې
بیا سنت کول جایز دي یا پرېښودل صحیح ده. دا وروي چې لکه موږ ډریوران یو سفرانه مونځونه کوو نو د سنت به پکې پرېږدو او که نه که څوک یې وکړي ګناهګارېږي نه. خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا نه دي ثابت چې هغه په سفر کې سنت کړي سوای د سحر د سنتو نه او د ویتر د مانځه نه. نفلي مونځ به کوو خو د مانځه سره چې کوم سنتونه دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. او ځکه عبدالله بن عمر وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ګرځېدلی ابوبکر صدیق سره د عمر بن خطاب سره عثمان بن عفان سره خو هغو په سفر کې چې د سنت نه دي کړي سوای د سحر سنت او د ویتر د مونځ دا به یې نه پرېښودو. زه راتلم نو ملګري ما ته وویل زما د مسله بیان کړه ځکه خپله اور نه شو بیانولی چاته ویل یې چې زه ټول راتللی وم په چوټۍ باندې ویل چې زما د آخري وخت کې زما د خپل کور والا سره زړه راغی او ویل یې ما ورته وویل چې زما د کوره ووځه او دا مې ورته وویل چې زما ښځه نه ول دې باندې ول طلاق بیان یا کنایت په طلاق راغلی که دا خو به د هغه نه تپوس کول غواړي چې ستا اراده څه وه نه ویل اراده صرف د جنګ وه نو طلاق چې یو سړی داسې وایي چې زما د کور نه ووځه د ده نه به تپوس کوي کور نه وته څه مطلب دی. لکه یو خو صریح طلاقي الفاظ د طلاق ته طلاق یې دا خو دې کې خو څه اشکال نشته. خو چې یو سړی کنایات استعمال کړي نو بیا به په هغې کې د نه موږ تپوس کوو چې ستا نیت څه و ته زما نه جدا یې زما نه جدا یې په څه مطلب دی ویلی ته د کور نه وځه لکه دی وایي چې په زړه کې زما دا و چې کور نه وځه یعنې مطلب زه د پلار کره څه وخته پورې بیا دې زه راولمه خو اوس دې ټیم کې غوسه وم داسې مې ورته وایي چې زه وځه د کوره لکه داسې دا بیا جدا مسله ده. او که په زړه کې دا و چې دا طلاق دی نو بیا چې کله داسې الفاظ استعمال کړي ورسره نیت د طلاق نو بیا طلاق واقع کېږي. الله اعلم. چا له څه شي ضرورت شي یا غلا وشي هغه موږ په لوټه باندې د سورت یاسین په دغه باندې معلوموو تاسو هغې ته نوم وراچوئ سورت یاسین به وایي په لوټ باندې نیسي چې کوم طرف ته کوم نوم طرف باندې تاو شوله دا سړی چې کوم ځای راځي نو آیا دغه داسې مولا چې ته ته معلوم دی لکه داسې مولیان ته معلوم دي چې دا چل کوي دلته پاکستان دلته یې کولی هم نه شي دلته یې ګوګو بل ورځې رسوي خو شرطین ما وله بوزه او زه به د خپل لاس دا ګړۍ دې خپل جیب ته اچوم او هغه ته به ویم چې ما نه ګړۍ ورکه شوې ده که دا ګړۍ معلومه کړه نو چې څه وایي هغه به زما نه به ډېره لرې به یې نه وړم دې جیب ته یې اچوم او ده ته وایم چې اوس تا ته وګوره لوټې ته دې وګوره نوک ته دې وګوره او کار ته دې وګوره دا خو د غیبو خبرې دي الله موږ له عقل لا کړی دا د غیبو خبرې دي. رسول صلی الله علیه وسلم په ښځه باندې تهمت لګېدلی دی او رسول صلی الله علیه وسلم 10 ورځې د وحي په انتظار کې ناست دی. رسول صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی و هغه جادو په کوم ځای کې پروت و کوی کې پروت و جبریل ورته وښو وی الله وایي چې هغه جادو هلته پروت دی رسول صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه چې په هغه ځای کې پروت دی. داسې پالتو خبرې دي موږ په دغه کې په لوټه کې معلومو په نوک کې معلومو او دې له م راولي ماشوم به دې قصو له راولي دی به سترګې راوباسي داسې ده که نه ده او هغه ها وکړي او ده ده به داسې ده چې ته ما دې وله راولي زه ورته ښیم چې به یې نوک کې څه ښکاري او به یې لوټه کې څه پراته دي. دا ټول یو ګیم دی یو لوبې دي په دین پورې مذاق دی صحیح دین وپېژنئ حق دین وپېژنئ دا قسمه قصې پرېږدئ دا ورک شوی شی معلوموي او په نوک کې چې وګوري دشمن ښکاره کوي او دا ټول غلطې خبرې دي. والله اعلم. د نشې که پلار دا رور تپوس کوي چې پلار نشه غواړي نو وله راوړی شي او که نه نشي راوړی دا مسله موږ بیانه کړې تفصیلا چې رسول صلی الله علیه وسلم لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلې کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. نه که پلار وایي چې ما له نسوار راوړه سګرټ راوړه او زه به درنه خفه شم نو یا به الله ناراضه کېږي یا پلار ناراضه کېږي نو موږ د الله خبره نشو پرېښودی نو پلار ته موږ ووایو چې ستا هر څه لپاره موږ تابعداري خو دا خبره موږ ستا نشو منلی او که وله راوړه نو دی د پلار سره په ګناه کې شریک دی. والله اعلم. لکه څه شی پټولی شي او کولی شي ولې نشي کولی
پیریانو له الله سبحانه وتعالی بعض طاقتونه ورکړي چې هغه هغوی استعمالوي. خدای ساتي چې ګوره انسانان د پیریانو نه څه دي؟ زورور دي. انسانان د پیریانو نه زورور دي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.